دورانای وایي له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د ټي ټي پي د لیږد بهیر پیل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی آصف دراني منلي چې طالبانو له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي د اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ناصر الله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازدي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نویو څرګندونو په اړه د ازدي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان شمال او نورو ولایتونو ته د پاکستاني طالبانو د انتقال موضوع په یوه جنجالي بحث اوښتې او له دې وړاندې د ملي مقاومت جبهې هم ادعا کړې وه چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي، خو د جبهې د دې ادعا لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د ټي ټي پي او پاکستاني حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه 2 ځله د مذاکراتو کوربهتوب هم کړی، هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده.